سلامونه نیکې لی ملګرو دی چې روغ او جوړ صحت په جامو کې وپټیاست. راځئ چې په فرانسوي ژبه کې یو څه نوي معلومات دې غواړم دا هم تاسو سره شریک کړم ځکه چې دا ډېر اړین دي. ولې باید فرانسوي ژبه زده کړو؟ که څه هم موږ تاسو په فرانسې هیواد کې ژوند کوو او موږ لپاره ډېر اړینه چې فرانسوي ژبه زده کړو، خو سره له دې یو څه نوي او ګټور معلومات دي دا غواړم تاسو سره شریک کړم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته فرانسوي ژبه چې د نړۍ په 29 هیوادونو کې رسمي ژبه ده. شاوخوا 300 میلیونه خلک فرانسوي خبرې کوي. دا ژبه د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او افریقایي اتحادیې رسمي ژبه ده. د نړیوال کلتور او هنرونو د پوهې لپاره هم دا ژبه ډیره مشهوره ده. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو، فرانسوي ژبه یوه خاصه ژبه نه ده چې مثلا په یوه هیواد کې وکارول شي یا ډیر کم خلک اوسي چې باندې خبرې وکړي. نو دا ډیره مهمه یو اړینه ژبه ده چې تاسو یې زده کړئ. نو راځئ چې لږ مخکې لاړ شو. ښه راغلاست، راځئ په ګډه فرانسوي ژبه زده کړو. Bienvenue, apprenons le français ensemble. Bienvenue چې دی تاسو پوهیږئ چې وایي ښه راغلاست، او apprenons مونږ یعنې مونږ منظورې زده کوو یعنې زده کړه کوو. le français فرانسوي ensemble یو ځای. نو دلته تاسو ګورئ ځان پیژندل په فرانسوي ژبه کې دا به تاسو ټول زده وي چې څنګه کولی شئ خپل ځان وروپېژنئ یو چاته. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Bonjour, je m'appelle Ahmed. سلام، زما نوم احمد دی. Je suis afghan. Je suis afghan. زه افغان یم. ګورئ که چیرې تاسو دلته یوازې یوه او آخر کې اضافه کوئ دا به د یوې میرمنې لپاره وي، یوې ښځینه لپاره وي. که چیرې تاسو او اضافه نه کوئ خالي اف جی آی ان ولیکئ نو دا به څه شی وي؟ د یو نارینه لپاره به وي. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. زه 25 کلن یم. Je suis étudiant. Je suis étudiant. étudiant چې دی هغه نارینه ته ویل کېږي. زه محصل یم، زده کوونکی یم. Je suis étudiante. étudiant چې شو هغه خیر کې به اور سره اضافه کېږي چې په قوس کې بیا د ت تلفظ کېږي étudiant راځي چې دا بیا د یوې میرمنې لپاره یوې نجلۍ لپاره کارول کېږي چې وایي زه محصله یم. Je suis étudiante. J'habite à Kaboul. J'habite à Kaboul. J'habite à Kaboul. زه په کابل کې ژوند کوم یا اوسېږم. فرانسوي ژبه 26 الفبا توري لري لکه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دلته د فرانسوي ژبې یو څه ځانګړي توري هم شته دي، لکه دا یوه چې په او د په سر باندې اکسان لري دغه بیا د ای غږ ورکوي، لکه الف چې لاندې زیرو لري یا وي ای غږ لري. او دا بله چې مثلا سی دی او لاندې یوه لکۍ لري لکه موږ په پښتو کې ورته لکۍ وایو، دغې ته سی سیدیل وایي چې د سین غږ ورکوي، د سی غږ ورکوي. دا بیا د کی غږ نه ورکوي، د سی غږ ورکوي. لکه کله چې تاسې فرانسوي لیکئ یعنې فرانسې لیکئ، فرانکې نه بیا فرانسې لپاره مجبور لاندې یو داسې یو لکۍ ورکوي. او دغه توري چې دي ځانګړي توري دي چې او د په سر باندې یو داسې شاپو غونته دی، یو بل هم اکسان دی، یو دوه دانې ټکي دي. دا ځینې مختلفو ځایونو کې کارېږي، دا هم باید موږ زده اوسېږي. او یو بل چې دی په اخر کې یو او دی او یا او ورسره یو ځای شوی دی، دا بیا د دوه تورو له منځه د دوه غږونو له منځه یو غږ تولیدوي لکه سور. سور دا ځای کې لکه کور. کور چې دی زړه ته ویلی کېږي، سور چې دی خور ته ویلی کېږي. سلام خو تاسو ټول زده چې بونژور ته سلام ویل کېږي، سلامونه ویل کېږي. بونسوار چې دی مازدیګر یا ماښام یا ماخستن په خیر. چې له ماښام مازدیګر نه ورهغې خوښه نو بونسوار وایي تر څو چې ویده کېږي بیا وایي بون وي، نوره شپه شي نیمه شپې ته بون وي ویلی کېږي. او دلته چې دی سلو هم چې دی سلام ته ویلی کېږي خو د ملګرو تر منځ په دې باندې خو پوهېږي. اوغوواغ چې دی تر بیا لیدو یا د خدای پاماني ته ویلی کېږي چې کله چا سره خدای پاماني کوي ورته وایي چې اوغوواغ د خدای پامان. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. ښه ورځ ولرئ. A bientôt. ژر به بیا ووینو، یعنې د بیا لیدو پیلې ژر به بیا ووینو a bientôt ویلی کېږي. او بل یو څه عامې پوښتنې دي چې د مثال په ډول comment tu t'appelles. comment tu t'appelles ستا نوم څه دی؟ Je m'appelle زینب. Je m'appelle زینب چې دا یوه میرمنې نوم دی، وایي چې زما نوم زینب دی. Comment ça va. Comment ça va څنګه یې؟
Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. ښه یم مننه. Tu parles français. Tu parles français. ته فرانسوي خبرې کوي او ته ورته ځواب کې څه وایي؟ داسې به نه وایي چې نو، ته به وایي چې وي un peu. وي un peu. هو لږ څه، ډېرې نه، مغه لږ هم بس دي. ته په ژوند کې څه کوې؟ Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? زه زده کوونکی یم. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je suis étudiant. زه زده کوونکی یم. ته په کور کې کومه ژبه وایې؟ Quelle langue parles-tu à la maison? Quelle langue parles-tu à la maison? زه پښتو خبرې کوم. Je parle پښتو. ستا د خوښې بوختیا څه دی؟ یعنې ته په څه باندې ځان بوختوې چې خوښیږي دې ساعت پرې تېر کړې. Quel est ton passe-temps préféré? Quel est ton passe-temps préféré? زه د کتابونو لوستل خوښوم. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. زه د کتابونو لوستل خوښوم. تر بلې ویډیو په لاس سپارم. ښه وخت.